د دومره ویښته او ډېر ښه اکټر و د ټي وي او د یو ګانا هم ویلې ده ډېره ښکلې ګانا به ترې اورو چنا وی چنا وی چنا وی چنا را منډه کرا دوکړه کدی دار کړ جانانا را منډه کرا دوکړه کدی دار کړ جانانا مونږ ستاسو د مالت نه کډې بار کړ جانانا دور اتنا کہ کوئی پا نہ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو مرادری کاټلنګ ما د فرواز ټي وي لخوا او نن موجود ما په لاهور میاګوډو ډیره کې چرته چې د یو نوی فلم ریکارډینګ شروع دی. دا فلم د شاهد فلم پروډکشن د سوري لاندې جوړیږي. د دې فلم رائټر سلیم مراد صاحب دی، مکالمې سید تاکالی صاحب لیکلي، اسوسییټ ډایرکټر راجوری صاحب دی او ډایرکټر ارشد خان صاحب دی چې تاسو په پیژندل نوم دی. قدرمنو فلم په سیټ باندې موجود ما ریمان لار سره موجود شو، میلاو شو ریمان لار سره میلاو شو، بل یو ملګری سره میلاو شو. بالکل ما ته تاریخ کاریده ما وی چیرې دی په دې فلم په سیټ باندې سکی مزیدار ګیره د اخر شری ته برابر دی. دا وی سره 200 ریمان لار د په حواله سره تاسو وای زه د دا والي سره ډېرې خبرې ما خو دې وکړه ما خو دا بس وکاري سي بیا بس وک دغه چې موږ دغه د دومره ویښته او ډېر ښه اکټر و د ټي وي او د یو ګانا هم ویلې ده ډېره ښکلې ګانا به ترې اورو او اوس به ترې اورو. نو که ما خوښوي نو زه وایم چې هغه ګانا دې لږه غوندې ووایي عادت چې کومه ویلې ده. موږ استادان یې علامه عزت هغه گلزار عالم صاحب چې کوم دی قدرتي زماغه ټیمپو کې لکه گلزار عالم صاحب او شاه سوار صاحب آی لو یو شاه سوار صاحب اینڈ رحیم شاه صاحب آی لو یو دغه شو گلزار صاحب خو هغه سره موږ التتلی گلزار صاحب شاه سوار صاحب دا چې ټول مکس کې غنه یو आवाज جوړیږي چې چا نقل نه کومه بس قدرتي ناغه هغه غنا چې غنا گلزاران په ټیمپو کې ده لګ زړګې مې د غمونو ناداناشي چې مې میناستا یادونو کې نشاشي هله پوهه په خوږو د محبت شي چې د خپل ځګر په وینو مختاشي را منډه کرا دوکړه کدی دار کړ جانانا را منډه کرا دوکړه کدی دار کړ جانانا مونږ ستاسو د مالت نه کډې بار کړ جانانا کډې بار کړ جانانا کډې بار کړ جانانا. سوري گلزار صاحب خیال ډېر خړې نور بیا رحیم شاه والا دی کنه چنا وی چنا وی چنا وی چنا دا خو دی شاه سوار دی ټیمپو ملاو دی بیا آ کہیں دور چلے جائیں ہم دور اتنا کہ کوئی پا نہ سکے. شعر دی خبر دا وړت نه بیا کومار سانو خیر اوس غوډه سره وړم دا خبرې کوم چیرې دی د فلم لین د څنګه راغی د خو مزیدار ګیره دا ما خو وی چیرې دی وسوکاری سی بیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه چل دی؟ شکر الحمدلله ډیره مننه تاسو نمبر قیمتي وهر تاسو ډیر مطلب قیمتي ټایم وي او تاسو لین خبرو کړه لین داسې و چې لکه دی کې یو غټ میسج هم دی ما اوس پر نور کوله خو چونکې تاسو دا الفاظ خو لینو وته نه بالکل ګټ اپ تاسو چې کم دی هولیه چې کم دا بالکل شکر عالم یو د خپل کاری سی دا به حدا زدا کاریانو د عالمانو د خپې غند پسم نه رسم دا غیا غن نه دی زه د عالم په دکانو پسم نه رسم پېښوي کاری واغه ډېر غټ یو نوم دی کاری هغه د قرآن الحمدلله ما کې هغه کوالټي الله پاک بچپن کې موږ چې سبق به ویلو مراد به نو زما والده وفات شو کنه لکه 7 سال عمر نه کنه نو بیا زما چې کومه ده ابو مې مطلب بل واده وکړو کنه بیا هغه ورځ نه 1997 ورځې پورې نو بس مطلب دا چې نور خبرې کنه بس پلار مدرسې ته کنه هغه مولوی ټایپ وکنه عالم هغه عالم وترونه نور مې رشي پلندر شي بس جی بالکل موږ ته دا شی نو موږ لایف پریکټیکل ما د دنیا ډیر زوم کر کې ډیر نږدې نه مې کتلی دا کنه
نو څه نو هغه ټایم بیا چې لګو په موږ باندې د جی دا آف ټي وي چې کله آف وي کنه په دکان کې ریپیر کیږي او هغه ټایم د بلیک اینڈ وایټ دومره دور خو ماته نه ښکاري خو بهرحال رنګین د سونی او د پیناسونیک ټي وي و دا چې کنه جی نو دا د کې یو ډېر غټ میسج هم دی ټولو لپاره بهرحال دې ته به چې موږ داسې وکتل که نه په دوکان را تېرېدلی صرف کتل آف ټي وي مطلب بند او لګیا نه دی هغه ټایم په ټي وي زمانه وه که نه نو چې هم کتل دا دومره بده خبره وه دا دومره بده والد صاحب یا بل دومره بده خبره چې د دې نه زیات زموږ په خاندان په هغه کې مطلب د دې نه بده خبره نه وه لکه زه الفاظ بند ټي وي ته کتل ستاسو ماحول داسې و چې هغې ته کتل هم یو کفر و کفر نه لکه فرعونیت او لکه مطلب دا دی چې تا کعبه ماته کړې ده بس دومره سخته پابندي نو بس بیا انسان د ماشومتوب که نه الانسان حریص فیما منع انسان په هر هغه شي کې حرص کوي چې ته د هغه نه منې کوې مطلب یو ماشوم بچی دی هغه ته بچی دی کمره کې د یو کړکۍ ده دا بله کړکۍ ده او دا کړکۍ ده په دې کې نظاره کوه څه کوي خو دا کړکۍ کولاو نه کوي هغه به دغه دوه کړکۍ کلم نه کولی هغه ته پته چې دا زما خپل مال دی دغه کې څه چل دی حالانکه هېڅ هم پکې نه وي هر انسان په هغه شي کې حریص دی چې ته یې منې کوې دا زه لکه زړه خبرې نن کوم او دا زندګي کې فرست ټایم چې زه په د سوشل باندې راغلی یم او بهرحال الله دې ستاسو ډېر قدر وکړي ما ته دې کله زه فلمونو یا ډرامو کې کوم خو لکه غلط کرکټر خو نه وي بس یا پولیس او یا مطلب دا دی چې مونځ یا کمرشل مشهوري که نه نو ما ته جړه راشي دا جاړې مال تا ته زه پته چې زه څومره زخمي یم زه خو نه که نه نو زه ما ته شرک سره ما چېرته انسوګانې د دروغو نه دي لګولي چې کمزي کې په دې چې موږ ته بس خالي یو خبره هم را یاده خپل وخت ته را یاد شي بس بیا چې کومه دی ما ته زنه تبلیغ ملګري دی آی لو یو قربان پاک پروردګار دی موږ ته بیا وخت را نصیب کړي چې الله په لاره کې لاړ شو که نه زه دا هغه کېدم نو مطلب دا دی چې هغې کې هغه یو کیسه بیانوي دی یا بادشاه والا چې د هغې بچی و داسې خو هغه خو نیک خلک و بهرحال موږ خو هغه دور نه نو ما داسې وخت لیدلی چې دا خښته نه وي ما به خښته راواخېستله په بازار کې لکه ډېر ورکوټی وم 7-8 سال عمر نه پس په دې چې 6 مهینې پس بیا میرې نه پس وایستلم د کور نه که نه بس لکه 7 سال عمر ما ته زه دې خلکو نه تپوس کوم 7 سال په عمر کې تر کور ما ته صرف دې خلکو نه هم تپوس کوم ما ته چې 7 سال عمر د چا د ایستلو دی چې کور نه وي بس چې 7 سال ماشوم ته خو دا پته نه چې زه امتیاز یې کمزي کې وکړم څه شی وکړم هغه ټایم نه هغې میرې مور د کوره ویستې او سر جي داسې او هېڅ نه ټولو نه غټه ګناه دا وه چې زما هېڅ ګناه نه بس کور نه ویستل او بس هر ټایم که نه ځان نه بس پلار یا کول که نه مطلب دا دی چې زه اوس نور نه ایکسپوز کوم پوه شوې که نه وایي که چې مور میره شي پلار جی جی څنګه رالی نو نه بس زه دا خبره کول د خبره کې ډېر مقصد دی او نه شارټ کومې پوه شوې نو بس بیا داسې وشو مراد به چې خښته مې راواخېسته په هغې مې هغه شاپرې نه وي هغه بازار کې چې چا به غورځولي د کپړو دوکان تانون والا هم پرې راتاو کړلي او جینکو د زنانه هسپتال نه که نه هغې ته به لاړم هلته به زه بیا سملاسم د شپې خوب کول هم ډېر په ډار په دې چې عمر کوټی وم داسې که نه کله روټۍ کله چې نه 2 میاشتې هم کپړې نه بدلې کړي لکه هغه شوي نه ما محبت تېر کړی دی دماغ مې نو ما هغه ویل که نه مال چې زه به چې کومه دی که نه هغه ټایم بدرموني صاحب خو الله دې وبخي خو استادانو استادو ده زه ورکوټی وم داسې کله به رالم که نه خو شکر دی الله پاک عزت راکولو او دا رحماندو سره که نه موږ سوچ دی به تاسو به کته په سکرین باندې نو بیا چې رالم بدرموني صاحب سره مختصر دا چې بس رالم هغه ډایرکټ چې ولیدم که نه زه راوغوښتم ډېر زبردست انسان و یار چې بس راوغوښتم که نه هسې ما ته یې څه دپاره مال جي ما شوق داسې که نه او ما ورته کهاني تېره کړو هغه ډېر خفه شو ریل کې خفه شو که نه ډېر نو ما ته هم جړه بس راتله هغه ټایم نو به زه خفه شو بس وی چې یاره چې دا ارمان دی نه بچی که نه چې دا شوټینګ څنګه کېږي دا شی ما ته یادېږي راج د شیطان فلم و زما څومره خیال دی وایي چې دا ارمان دی نه نو څوک سره و ما ته نه راځي نو مې چې څوک هم هغه سره چې کوم اسسټنټ و نو هغې ته چې کومه دا کو چې یاره دا د شپې چې کوم ګانا غونې کېدله قیصر صنوبر صاحب الله دې ژوندی لري نو هغه ګانا کې چې کومه دی وایي صرف کېنه مجره نه وه سولو ګانا وه او نو هغې کې کېناستم چې لکه ارمان دی نه دا شوټینګ وکړو او کس ته وایي چې دا به چې مطلب چې سهار کېږي چې دا رخصت کړي زه کېنه ولم مطلب د لاري اډې ته لاهور کې که نه هلته مطلب کېنه ولم گاډي کې بهرحال او زه رالم بس رو دا شوق چړه زه او راځه او کله رحمان دغه و که نه هغو لفټ هم نه راکول چلو بهر نکلو ګیټ باندې مړه دا خلک وایي چې سختۍ قسم مې د په الله کړې که سختۍ اډو چا لیدلی مې خو بس ایکټینګ دی دا زه چې وایم ما رښتیا ولیدلی دي که څوک هم ما پېژني که هغه ته پته لګي هغه به یې ته کیدای شي کامنټس کې هم لیکي چې وږي خبره ده که په دنیا کې یو
ټولې دنیا کې یو 100 کسان حساب کړلی شي چې چا تکلیف تیر کړی دی نو په هغې 100 کسانو یا 100 کسانو کې دغه دی او که په 100 کې یو قاري حساب کړلی شي نو الحمدلله ما علم څه کړی دی که نه الحمدلله ما قرات تجوید سره مې شوق و د شوق نه مې مطلب لکه میمیکري کامیډي دا څه ورته وایي دا څنګه میمیکري کوي لکه قاري عبدالباسط زما محمد عبدالباسط نوم دی او دا قاري عبدالباسط په نوم یې په ما نوم ایښودلی و لکه زما پلار دا سوچ چې بس دی چې څنګه را پیدا شو بس ډایرکټ چې کومه دی چې دته رضي الله تعالی عنه ویلی شي نعوذ بالله من ذلک مطلب دا دی چې د عالم سړي سوچ هغه ټایم سوچ نن سبا علما داسې نه دي نو په چا چې څومره پابندي کوي که نه دومره به هغه کېږي حالانکې به هغه پلار ارمان پوره هم کړو بیا د هغې قبر ته تللی یم بیا الحمدلله ښه په حدر کې سعود بن ابراهیم شوریم عبدالرحمن خوزیفي صاحب سعد الغامدي صاحب ټولو ولا هغه مې کړي دي خو دلته بیا راتلم بیا ورو ورو چې کومه دی به نیم شاټ کې ودرېږه او ډز ګولۍ وخوره او پرېوځه که نه او دا خوا دی خوا خو لکه ما شکر الحمدلله زه دا نه وایم فلمي لاین والا چې لکه بس زه 24 غنټې سټوډیو نه کار وی راشه عزت والا که نه بار او شکر دی بس الحمدلله ایډ میډ کې او دغه شی لګیا بیا اسماعیل اوس پورې څومره کار کړی په شوبز کې مطلب کم فیلډ کې دی ټي وي دی کړی دغه دی کړی لایک زده لایک صاحب ماشاءالله ژوندی دی که نه جی سوري معذرت سره ما ته پته نشته قربان شم ډېره زیاته مینه کوم ډېره زیات آی لو یو ډېر واجبه وخت رایاد شو کوهاټ چینل 96 چې شو هغې کې لاړم خلکو نه انټرویوګانې خسرې که نه زه سایډ ته ناست وم ما نه بس انټرویو اړي ټول هغوی که نه ته خو هغه ته راشه خلکو دګېدلو دا ته که نه ما ته یې څه مې دې مړه خبره که نه دا اسماعیل شهید والا مې وکړلو هغه وله دا ارباسانو یو شی بل شي د هغه وله شهید خان وله که نه یو شی هغه ما ته کتل که نه ما ویل یاره اوس به ما ته وده ما ته ته سبا راشه پروګرام دی ستاسو خوښه نوم یې و پروګرام که نه یاره ما یاره دې ما باندې نه شپه تېرېږي نه ورځ ما ریډیو سره ریډیو او ویډیو لانګ شوله سوري دا بس دماغونه ټارچر شوي که نه نو بس هغې کې هغه کار شروع شو ټانګ ما به پروګرام به 200-300 روپۍ به ځان ته هم کیسټ یې ریورس کړلی بیا به هغه چلولی که نه داسې پوره بختیار خټک صاحب چې کومه دی هغه هم راغلی و انټرویو ته ما کوله په ریډیو خو ایکسپیرینس نه و بهرحال هغې نه پس بیا تلو داسې ورو بیا ټیلنټ او آی وی ټي خیبر ته لاړو عارف قاضي صاحب آی لو یو تصدق گیلانی صاحب آئی لو یو دلدار زما استاد کامیډین دلدار اور شازیا سسټر چې کومه ده دغه شو بیا نور شازیا نه نومونه خو عثمان هیر شوي دي بیا هغې کې چې کومه د وی ټي خبر نه د کیسه خونۍ کوه دا مو کړله هغې پروګرام ته وتلم بیا بس سټاپ پروګرام ما ډېر زیات وکړلو هغې کې هم لږ رالم زما یو ټول ګیټ اپ اویښته و دا اوس ما دا ګیره تقریبا پرېښودلې ده 2-3 کاله شو دا سره ویښته مې و هغه ټایم دا کلر نه و سر نو دا هغه د بلیچ امونیا سلوشن دا مې ورکول به شوق و که نه لاړو به دی چې زمونږ څوکونه د منې کوله د چیشي نه وو بهرحال هغه سره لاړو هغه خپل هغه ټیلنټ هغه وایي 10 منٹ انټرویو چا دینے जे करना है तो ठीक है नहीं तो चले जाओ 10 मिनट نه چې کومه 1.5 غنټې ته خبره لاړه بیا د سجاد تورسر سره خوږي دا وسکټ د چا دی یا دا باند د چا دی هغه دی هغې کې لونی کریکټر وکړلو نور هر ډرامې وکړې کې ټو نم داسې لږ ډېر هغه وکړل بټ ټک ټک لوس بیا خو سړي ته نه وي یاد چې څومره هغه دي که نه نو بس پورې تقریبا څومره کار کړی یاره جی تقریبا دا پوخ چې لګیا یو که نه هسې خو مخکې نه راځو 2006-07 نه داسې او بشمتوب هلته وباسه که نه دا چې بیا زه ریګولر دا شروع شویم دا تقریبا د 2014-15 نه بیا دا پاخه بس دا لږ ډېر